په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دوحه کې د آلمان له شاژدافیر سره د افغان سفیر کتنه. نوی ډیلی کې له افغان سفیر سره د هندي چارواکو خبرې. افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د غړو د سفر په اړه د غونډې جوړیدل. او ایران کې امریکایي اتباعو ته د امریکا خبرداری. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د مرغومې 23مه، اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغانستان سفیر محمد سهیل شاهین په دوحه کې د افغانستان لپاره د آلمان له شاژدافیر رولوف دیتر راینهارد سره کتلي دي. قطر کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې د روان سیاسي حالت، دوه اړخیزو اړیکو، له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو د ستونزو او بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. دغه راز د آلمان شاژدافیر افغانستان ته پر خپل سفر او له نږدې د افغان چارواکو سره د ناستو په تړاو خوښي او هیلهمندي ښودلې ده. په نوی ډیلی کې د افغانستان سرپرست سفیر مفتی نور احمد نور د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، ایران او پاکستان د برخې له عمومي مسؤل انند پرکاش سره کتلي دي. هند کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، د سوداګرۍ پراختیا، د ویزو ورکړې او د سوداګرو د ستونزو او هند کې د میشتو افغان محصلینو په اړه خبرې شوې دي. دغه راز دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او تعاملاتو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د قزاقستان حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عربستان په جده ښار کې کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان د وزیرانو په کچه د تماس ډلې د سفر په تړاو د دغه سازمان د تخنیکي کچې غونډه ترسره شوې ده. د قزاقستان حکومت ویلي چې په جده کې د دغه هیواد سرکونسل او د اسلامي همکاریو سازمان لپاره د قزاقستان دایمي استازي رسلان کاسپانوف هم دغه غونډه کې ګډون کړی دی. دغه غونډه کې کابل ته د یاد پلاوي د سفر لپاره د اجنډا پر جوړولو خبرې شوې او د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو افغانستان سره د تعامل لپاره پر یوې واحدې تګلارې هوکړه کړې ده. عامه روغتیا وزارت ویلي چې د درملو او خوړو د کیفیت د کنټرول لپاره به د هیواد په بېلابېلو زونونو کې د څه باندې 300 میلیونه افغانیو په لګښت معیاري لابراتوارونه جوړ شي. یاد وزارت ویلي دغه اقدام به د بې کیفیته درملو او خوړو د قاچاق مخه ونیسي او نظارتي سیستم به نور هم پیاوړی کړي. د معلوماتو له مخې د درملو د قانون له توشیح وروسته د ناقصو درملو کچه راټیټه شوې. نظارتي ټیمونه فعال دي او اوس مهال له 600 زیات ډوله درمل په کور دننه تولیدیږي. بلخ کې د ترکیې سرکونسل مراد دکمن نن سه شنبه د جوزجان له والي عبدالله سرحدي سره کتلي او د ترکیې د دوامداره همکاریو په اړه یې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې ترکیه به ژر جوزجان کې له 150 څخه تر 200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د سیمنټو د تولید فابریکې پر جوړولو کار پیل کړي. ورته مهال د جوزجان والي د ترکیې له دولت د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په روغتیایي برخه کې هم ورسره همکاري وکړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د پوهنې وزارت د خصوصي زده کړو ریاست د عوایدو د لوړوالي او غوره مدیریت طرحه او د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو پروپوزل تایید شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې طرحې په پلي کېدو سره به د خصوصي زده کړو مرکزونه معیاري شي، زده کوونکو لپاره به مناسب فیسونه وټاکل شي او د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ویلي چې د 1415 لمریز کال د حج لپاره د نوملیکنې بهیر سبا د چهارشنبې په ورځ پیلوي چې د سلواغې میاشتې تر 4مې به دوام ولري.
یاد وزارت له حج کوونکو غوښتي چې کابل کې د حاجیانو مجتمع او په ولایتونو کې د ارشاد حج او اوقافو ریاستونو ته مراجعه وکړي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره هغه کسان چې یو ځل یې فرضي حج ادا کړی وي سږ کال د نفلي حج ادا کولو په موخه د نوملیکنې اجازه نه لري، نو په همدې اساس یې له دوی غوښتي چې بیا د نوملیکنه نه کوي. د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې ایټالیا په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو د ملاتړ لپاره 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. یا د ادارې زیاته کړې چې له دغو مرستو سره به په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د 6999 ښځو او ځوانانو ته د بدیل معیشت پروګرامونه وړاندې شي. د پنجشیر ولایت مقام ویاند سیف الدین لټون وایي چې د مزایدې په ترڅ کې 4,107 قیراط زمرود د 40,000 او $610 په ارزښت په کورنیو سوداګرو وپلورل شول. د هغه په وینا د ولایت رهبري په دې باور ده چې د زمرودو د پلور له زیاتېدو سره د خلکو اقتصاد او د اسلامي امارت عواید لوړ شوي او له ژمي وروسته به د زمرودو او بیروج په ګډون پر نورو تثبیت شویو کانونو د قانوني او شفاف استخراج چارې پیل شي چې د ځوانانو د کار زمینه به هم برابره کړي. له افغانستان سره د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کروندګرو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. اعتراض کوونکي وایي چې د کچالو او جوارو حاصلات یې تر 50% تاوان سره پلوري او حکومت د ژر تر ژره افغانستان ته لار بیرته پرانیزي. د راپورونو له مخې هر کیلو کچالو کروندګرو ته په 10 کلدارو پریوځي، خو یوازې په 15 کلدارو پلورل کیږي چې له امله یې ګڼ شمېر بزګر اړ شوي خپل رسېدلي فصلونه واړوي او بیرته پرې نور تخم وشیندي. بلخوا د پاکستان سوداګرۍ وزارت وایي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ ګوادر بندرونو او سرحدي نقطو کې بند پاتې دي د صادروونکو په غوښتنه کولی شي له هر بندره بیرته صادر شي. دغه پریکړه د فدرالي عوایدو ادارې لخوا د ځانګړې استثنا تر ورکړې وروسته شوې ده. افغان لوري تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي. ایران لپاره د امریکا آنلاین سفارت دغه هیواد کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره دې له ایران ووځي. دغه سفارت په یوه خبرپاڼه کې له امریکایي وګړو غوښتي چې د امکان تر حده دې له مرستې پرته خپله ځان خوندي ځای ته ورسوي او امریکا یې د امنیت تضمین نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې د روانو لاریونونو له امله د تهران او واشنګټن اړیکې لا ترینګلې شوې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که د لاریونونو د مهارولو لپاره له زور کار واخلي نو پر دغه هیواد به برید وکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه هیواد چې له ایران سره راکړه ورکړه کوي له امریکا سره سوداګرۍ کې به پرې 25% تعرفه ولګول شي. ټرمپ ویلي دا پریکړه وروستۍ او قاطع ده. تر دې وړاندې ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی و چې که د زور له لارې دغه هیواد کې د روانو لاریونونو د مهارولو هڅه وکړي نو امریکا به پرې برید وکړي. خو تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. د روسیې د امنیت شورا رئیس سرګی شویګو له خپل ایرانی سیال علي لاریجاني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ایران کې د وروستیو لاریونونو په تړاو د بهرنیو لاسوهنو پر ضد غبرګون ښودلی او په کلکو یې غندلي دي. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د امنیت شورا د رسنیز دفتر په حواله راپور ورکړی چې په دې خبرو کې سرګی شویګو له ایران سره د روسیې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د پیاوړتیا اعلان هم کړی دی. رویټرز راپور ورکړی چې د اندونیزیا دفاع وزیر اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان د هوایي ځواک له مشر سره کتلي او د وسلو د پیر پر احتمالي معاملې خبرې کړي دي. رویټرز د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې اندونیزیا هڅه کوي څو له پاکستان جنگي جیټ الوتکې وژونکي ډرون او ځینې نورې پرمختللې وسلې وپیري. راپور کې راغلي چې دغه کتنه کې تر ډیره تمرکز په GF-19 جیټ الوتکو و چې پاکستان له چین سره په ګډه جوړې کړي دي. پاکستان پر دې سربیره د سودان له پوځ او د لیبیا له ملي پوځ سره هم د وسلو د پلور په موخه خبرې کړي دي.
د سپورت له ډګره دا چې د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سادات رسنیو ته ویلي چې په دې همغږي کې دي چې پخوانی چټک توپ اچوونکی شاپور ځدران ته د هند ویزه واخلي او هغه د درملنې لپاره دغه هیواد ته واستوي. ښاغلي سادات ډاډ ښودلی چې راتلونکو ورځو کې به یې د استولو چارې برابرې شي. د 19 کلنې افغان لوبډلې روزونکي رئیس احمدزي ویلي د شاپور ځدران روغتیایي ستونزه دا ده چې د وینې سپین کرویات یې کمیږي. او وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د توپوهنې او فزیکي تکړښت لپاره یې 2 نوي روزونکي ګمارلي دي. اعلامیه کې راغلي د انګلستان ټابي راډفورد یې د ملي لوبډلې د توپوهنې او د دغه هیواد رابرټ احمن یې د فزیکي تکړښت د نویو روزونکو په توګه ګمارلي چې له ویسټ انډیز سره له راتلونکې لوبلړۍ وړاندې به له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. له ملتیا مو مننه. د هیواد سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.